السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. راسي ها كلمات ازدكو چې په مقابل کې الله جل جلاله زر ګناهونه مرمعفي او زر درجه په جنت کې راکړي او زر نیکی او اویا زر ملائکه به تر قیامت پورې دغه انسان ته مغفرت غواړي. دا عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي کدا کلمات یې څوک وایي: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه، والحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته. نو الله جل جلاله به دا انسان ته زر نیکی ولیکي او زر درجه به په جنت کې ولري بلند سي او اویا زر ملائکه به ورته مقرر کړي. الله جل جلاله یستغفرون له الى یوم القیامه، تر ورځې قیامت پورې به ولري مغفرت غواړي. حدیث امام طبرانی په جامع کبیر جلد 2 صفحه 415 کې روایت کړی دی او دغه رنګ حدیث نمبر 101491 صفحه نمبر 8 جلد نمبر 10 او دغه رنګ امام طبرانی رحمت الله علیه په کتاب دعا کې یو بل روایت هم ذکر کړي، هغه د ام سلمہ رضی الله عنها څخه دی. هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې کچا سحر دغه دعا ویله: الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، والحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته، والحمد لله الذي أخضع كل شيء لملكه. ولا با یولک نکی ورته نوشته کې په عمل نامه کې او کچيري مرسي الله به د مرغانو په ججور کې د روح راپورته کینه د شهیدانو مقام ورکی په جنت کې به ګرځي حس تشاء. نور تور یو ډول دي صرف د ای وځای کې والحمد لله الذي اخضع كل شيء لملكه. او په نوشته بیم زه درواستم برای فرق ان شاء الله کولای شي. حدیث رقم 325 صفحه نمبر 943 کتاب دعا د امام طبرانی رحمت الله علیه او دغه رنګ مجموع زوائد کې دا روایت ذکر کړی دی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته.